بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، د اسلامی امارت ښاغلو مسؤلینو، صنعتکارانو او پانګوالو په تالار کې ناستو میلمنو او د رسنیو استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې نن د صنعت اونۍ په مناسبت له تاسو قدرمنو هیوادوالو سره په دې ناسته کې ګډون کوم. دا اونۍ یوازې سمبولیک عنوان نه، بلکې دا د یو حرکت بدلون او قوي عزم څرګندونه کوي چې موږ باید له وارداتي اقتصاد څخه تولیدي، صادراتي او په خپلو پښو ولاړ اقتصاد لرلو ته ولاړ شو. درنو حاضرینو محترمو، صنعت د هر ملت د پرمختګ اساس دی. موږ نن ورځ د هغو هیوادونو شاهدان یو چې یوازې د صنعتي انقلاب له برکته یې خپل زیربنایي بنسټونه قوي کړي، بیکاري یې له منځه وړې، عواید یې زیات کړي او خپلو تولیداتو ته یې په کور دننه او بهر کې ښه مارکیټونه پیدا کړي دي. افغانستان که څه هم د تیرو څه باندې 4 لسیزو په جریان کې د جګړو، اشغال او ویجاړیو سره مخ و، خو د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله د امن، خپلواکي او اقتصادي فرصتونو دروازه پرانیستل شوې. موږ اوس هغه حالت ته رسېدلي یو چې باید د دې وطن د آبادۍ لپاره اساسي ګامونه واخلو. له همدې امله د صنعت پراختیا زموږ لپاره یو حیاتي موضوع ده. قدرمنو حاضرینو، د اسلامي امارت له راتګ سره سم د صنعت سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. نه یوازې د بیکارۍ د کمولو په برخه کې مهم ګام بلل کیږي، بلکې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. همداراز د اسلامي امارت د هڅو او پالیسیو له برکته هیواد مو په 138 صنعتي او تولیدي سکتورونو کې د خودکفایي مرحلې ته رسېدلی چې دا یو ستر اقتصادي پرمختګ ګڼل کیږي. دغه زیاتوالی نه یوازې د وارداتو پر کمولو اغېز کړی، بلکې د داخلي بازار اړتیاوې هم تر ډېره حده پوره کړي دي. په ټوله کې د اسلامي امارت لخوا د صنعت او تولید په برخه کې ترسره شوي اقدامات د هیواد د اقتصادي ودې، د هیوادوالو د ژوند د شرایطو د ښه والي او د ملي خودکفایي د چنګښت لپاره یو مثبت او اغېزناک ګام بلل کیږي. قدرمنو حاضرینو، اسلامي امارت د هیواد د صنعتي کولو لپاره مهم اهداف تعقیبوي چې له هغې جملې د کورني تولید پراختیا د اسلامي امارت هڅه کړې چې د وارداتو پر ځای کورني تولیدات زیات کړي. په همدې موخه مو یو لړ پالیسۍ جوړې کړي چې د ملي صنایعو ملاتړ وکړي. همداراز اسلامي امارت د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته لومړیتوب ورکړي چې په نږدې ورځو کې به په صنعتي ساحو کې صنعتکارانو ته د ځمکو ویش د ملکیت سند د ورکړې شاهدان ووسو او دا لړۍ به دوام پیدا کوي انشاءالله تعالی. دا صنعتي پارکونه به نه یوازې د تولید لپاره چاپیریال برابر کړي، بلکې لسګونه زره هیوادوالو ته به د کار زمینه هم مساعده کړي. اسلامي امارت د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه پر هغو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې هغه په کور دننه تولیدیږي او د هیوادوالو اړتیاوې یې پوره کولی شي. دغه راز د دې ترڅنګ ټول امارتي ادارو ته هدایت شوی دی چې
چې د خصوصي سکتور د ودې په موخه دې په خپلو خریداریو او تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي، که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو او محصولاتو په پرتله څه ناڅه ټیټ وي. د اسلامي امارت له راتګ سره په هېواد کې د پانګونې لپاره هم ښه زمینه برابره سوې ده. دا مهال د برېښنا، کانونو، زراعت، صنعت، ترانسپورټ، زیربناو، مخابراتو، روغتیا او ګڼو نورو سکتورونو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو عملاً پانګونې کړې ده. د پانګونې چارو چټکتیا لپاره په امارتي وزارتونو او ادارو کې د اقتصادي موضوعاتو اړوند پروسو د ژر خلاصېدو په طرزالعمل او د بهرني پانګونې د جلب او جذب لپاره پر پالیسۍ کار روان دی، چې په عملي کېدو سره به یې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شاهدان واوسو انشاءالله تعالی. محترمو صنعتکارانو او پانګوالو، تاسو زموږ د اقتصاد مخکښ ځواک یاست. ستاسو اخلاص، نوښت او زحمت هغه څه دي چې په پایله کې یې هېواد پر خپلو پښو درېږي. اسلامي امارت د صنعت په برخه کې ستاسو د هر ډول نوښت، پانګونې او هڅو ملاتړ کړی. موږ باور لرو چې که حکومت، خصوصي سکتور او هېوادوالو په ګډه کار وکړي، انشاءالله تعالی په لنډ وخت کې به یو خودکفا، تولیدي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ولرو. زه له تاسو ټولو نه غوښتنه کوم چې دا اوسنی وضعیت د هېواد د ابادۍ او د اقتصادي خپلواکۍ لپاره ښه فرصت دی. راځئ چې د آبادولو لپاره په ګډه کار وکړو. افغانستان د ټولو ګډ کور او جوړولو یې هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. تاسې په خپلو تولیداتو کې د کیفیت، قیمت او کمیت تضمین راکړئ. زه وعده درکوم چې د کورنیو تولید د ملاتړ په موخه به له بهر څخه پر مشابه واردېدونکو اقلامو د خودکفایۍ په اندازه تعرفه لوړه کړو. په پای کې د صنعت اوونۍ څلورم ملي او نړیوال نندارتون له جوړونکو او همکارو ادارو څخه هم مننه کوم او بیا ځلې ژمنه کوم چې اسلامي امارت د صنعت پرمختګ، د پانګونې جلب او جذب او اقتصادي پرمختګ لپاره ستاسو په خوا کې ولاړ دی. له توجه څخه مو یو جهان مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.